اباسین صاحب د چاوي په خوراک کې څه خوري؟ هغه وایي صرف وال نه خورم او نور هر څه خورم. یا په عمر کې راځي خود رقیب سره راځي یار داسې بلش په بد نصیب سره راځي نور خلک کرغيږي په دارو د طبيبانو وخاطر لمرزونه د طبيب سره راځي خلګي خواږه لګي ستکات پزړه لګي خلګي خواږه لګي ستکات پزړه لګي خلګي خواږه لګي وای ستکات پزړه لګي लगी ډېر ښه ملنګانه هغه سړی هغه سي هغه سړی هغه سي असीब माखा लगी असीब माखा लगी असीब माखा लगी असीब माखा लगी खाल लगी ख्वागा लगी वाई स्तकात पजड़ा लगी लगी ख्वागा लगी स्तकात पजड़ा लगी सारे गम पदनी सा खल लगी ख्वागा लगी स्तकात पजड़ा लगी वाह ملنګانه ډېر ښه ځای رانیولې ده पर इख्तियामीना دا دروغ مې نه لیدل تو پر اختیامینا تو پر اختیامینا دا دروغ میں نہ لگی 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 خال لگی خواگا لگی وائی ستاکات پزڑا لگی خال لگی خواگا لگی ستاکات پزڑا لگی خال لگی خواگا لگی خال لگی خواگا لگی ستاکات پزڑا لگی دکت دی هیس مشا
ستکات دی اسمشا آها داکات دهیس مشا داکات دهیس مشا اثر داخلگی اثر داخلگی اثر داخلگی اثر داخلگی خالگی خواگا لگی وای ستکات پزړه لگی خالگی خواگا لگی ستکات پزړه لگی سرګم پدنی سا خالگی خواگا لگی ستکات پزړه لگی اشلکا د بانګلوګه آی هاي اشلکا د بانګلوګه ډېر خوي ډېر خوي کله کله ولې اشلکا د بانګلوګه لکا د بانګلوګه کلا کلا او لگی کلا کلا او لگی کلا کلا او لگی کلا کلا او لگی لگی خواگا لگی وای ستکات پزړه لگی لگی خواگا لگی ستکات پزړه لگی خلگی خواگا لگی خلگی خواگا لگی ستکات پزړه ماشاءالله ماشاءالله دا ډېر زبردست سرونه کې راشده بغیر د ساوند نه بغیر د دا د ستاسو چې خپل شاعري ده کنه دا د صاحب شاه صابر صاحب دی جی صابر صاحب ډېر لوی شاعر رباب سره دا خوند کیږي ها واه واه ډېر زبردست شاعري دی دا دومره لوی شاعر و جي ډېر د پی ایچ ډي سکالر و خدای بخلې ډېر ښه شعرونه لیکلي دي صحیح. ډېر زورور شاعر تاسو عامي خبرې نه ډېر خولي الفاظ ډېر زیات الفاظ دا ډېر د نور شعرونه دي دی وایي چې څه د جلسې څه د جلوس څه د غزا شهیدان مونږ بې هنره پښتنو سره بلها شهیدان او په میدان ما جنګوي ما له شاباسۍ راکوي خو د میدان په ویش کې نه مني زما شهیدان او مونږ د یو جنگ نه خبر نشو چې چا وګټو مونږ د هر جنگ نه راوړي دي بلها شهیدان دا هم د دې سړي شعر ټایم شنو زبردست چې بې کوره شي چې څوک د بېطرفو پسې ګرځي او درانه خلک پکېږي سپکېږي چې په سپکو پسې ګرځي زبردست او زما د کام د کمې بدبختۍ به درته وایم خو چې څوک را زلمي کېږي په ټوپکو پسې ګرځي او د زرکو د کونترو ښکار د نورو مشغله شوه زما د غرونو باس په توت خورکو پسې ګرځي او سلا کوي جرګه کوي غونډېږي تندرونه څوک چې اله جوړوي ځان له بډکو پسې ګرځي زبردست هغه زری زری شي چې رڼا ترسي نور ترسي ستوري د سختو نه تیریږي چې سحر دا هم صابر صاحب دی جی دا ما هم هغه څوک د کفر گواهی ورکوي څوک چې زما په زور محراب ته ځي منبر ته رسي غر د پیریانو خاپیری د توربانو رسي غر د پیریانو خاپیری د توربانو رسي زمونږ د مینې کیسه سر وکړي چې سر شاباش شاباش یاره چې دې کسر څنګه دی دا خلګي خواږه لګي دا کاته په زړه لګي د دې ماته یاد نه دی او کنه د زم چې او دا به تاسو ته یو شاید منه دا به درته شاید وایي. به دلته پیدا حاجی ها دا آسان دی او دا راشد بیا چې زه د هر محفل نه ستړی کور ته راشم زه په هره تڼ کې ځان زری زری کم او څوک چې ما او تا یو ځای لیدلی نه شي هغه ستا د خولې خیرې به ورپسې کم یو څو شعرونه رباب سره وامه د صابر صاحب ولې نه دا څه کور کې او یو تاسو راشئ مخ لک فرنٹ کې تبرکاتو کې کېنئ راځئ ګورئ صحیح ده ملنګانه دا صحیح راشي دا به ووایو دا ډېر څومره ښه کار ته کوي څوک ریکارډ کوئ ته ریکارډ کوئ ته خپل لغو کې نو سره او راځي